د مور او پلار مینه. کله چې به پلار وهلم مور به ترې خلاصولم. یوه ورځ مې دې ته فکر شو چې که مور مې وهي پلار به مې څه کوي. د دې اندېښنې د ازمونې په نیت له مور نه سرکشۍ ته وهڅولم. مور مې راته وویل له بازاره سودا راوړه. ما وویل نه راوړه. ویلې سبق ته لاړ شه. ښه ناوخته لاړم. نوې جامې به مې په ورځ کې خرینې کړې. د خبرو لهجه مې ترشه او تریخه کړه او په دې یقیني شوم چې اوس مې د مهربانې مور د زغم کاسه ور ډکه کړه او د هغې خوا د برید انتظار مې کاوه. خو عجیبه خبره پیښه شوه. په غېږ کې ټینګ ونیولم. راته یې وویل په تا څه شوي دي زویه؟ ناروغ خو به نه یې؟ دلته نو زما د مینې اوښکې روانې شوې، د تم کېدو نه وې، چې تیز غم د اورېدو نه لري. زما د ژوند کیسه نیمګړې ښه ده. ګرانو وروڼو، د دې قصې مطلب دا نه دی چې پلار د خپل اولاد سره مینه نه کوي. کله چې هم پلار خپل اولاد وهي ټکوي نو د هغې د فایدې دپاره کوي. نو هیله ده چې د مور او پلار سره بې انتها مینه ولرئ.